بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه مشاعره چې کوم ده نو نن زما سالګره ده، د هغې په دغه باندې مونږ را جوړه کړې ده. شاعران ملګري را سره ناست دي، ډېر ملګري راغلي دي، میلمانه ملګري هم دي. په نیم به ټول یادومه. د هغې نه مخکې چې زه خیال صاحب را سره ناست دی، رحم زمان خیال صاحب، هغه د هغه نه به سټارټ والو، هغه له به بلنه ورکړمه چې خپل کلام، تازه کلام یې لیکلی دی. کلامونه به اوس ډېر وي خو یو تازه کلام یې موږ دپاره لیکلی دی، نو هغه به دې اورو. په دې شعرونو به له بلنه ورکړمه، وایي چې تنګ مې نور زړګی شو په دې کلي کې، تنګ مې نور زړګی شو په دې کلي کې، او ورک رانه لالی شو په دې کلي کې. اوس ترې نظمه د صحرا په لوري، اوس ترې نظمه د صحرا په لوري، خپل راته پردی شو په دې کلي کې. رحم زمان خیال صاحب نه غوښتنې لرو چې خپل غزل راته وړاندې کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول ټولو شاعرانو او نورو ملګرو ته د زړه له کومې نه سلامونه او هرکلی وایم چې هغوی د روید وفا صاحب د جونګړې ته راغلل او د روید وفا صاحب د سالګرې په موقع خپل اشعار ډالۍ کوي. دا د روید وفا دپاره د قدر او د وړ خبره ده چې د ټولو ملګرو د روید وفا صاحب په سالګره کې خپل شرکت یقیني کړو. زه د دې ټولو ملګرو شکریا ادا کوم. دې موقع باندې به زه یو آزاد نظم، یو غزل پیش کوم، خو زه اول د ټولو شاعرانو ملګرو نه معذرت غواړم که زما نظم او غزل کې څه غلطیانې وي، نو زه رحم خیال د هغې معذرت خوایم. اول به یو څو اشعار پیش کړم. وایي ته چې پیدا شوې خوشحالۍ او خنداګانې به وي، ته چې پیدا شوې خوشحالۍ او خنداګانې به وي، نن ته جوګه شوې هغه یاد دې ورته بیا تازه کو. یو ورځ هم داسې را روانه د جړېږي به ټول، یو ورځ هم داسې را روانه د جړېږي به ټول، دا هم په ما ده هم په دا ده پناه کېږي به ټول. نو ای رحم خیاله دې دنیا کې داسې ژوند تېروه، ای رحم خیاله دې دنیا کې داسې ژوند تېروه چې د یادونه بیا یادېږي بس ټول. نظم څه داسې دی، وایي په جهان کې ننګیالی قلم په لاس ټوپک په غاړه، په جهان کې ننګیالی قلم په لاس ټوپک په غاړه، او یا شاعر د تصوف شو یا جهاد ته مټین غاړه، او ته اشرف په دې دنیا کې پیدا شوی، ته اشرف په دې دنیا کې پیدا شوی، او ځان اشرف کا ساینسدان شه د باطل قافله لاړه، او چې پیدا شي مبارک شه ډېرې سختې ورسره وي، چې پیدا شي مبارک شه ډېرې سختې ورسره وي، او ای روبي ده مبارک شه د ځوانۍ مټیران غاړه، او د محفل دا ټول وګړي مې یاران دي، د محفل دا ټول وګړي مې یاران دي، او سلامونه سلامونه او لاس سینه مې ورته رغاړه. وایي د تصوف شاعران ټول زما یاران دي، د تصوف شاعران ټول زما یاران دي، خو لږ کم شو چې دا کم طرف ته لاړه، او وایي زه اشعارو ته چې لاس کړم بیا مجبور یم، وایي زه اشعارو ته چې لاس کړم بیا مجبور یم، چې د پین لیکه مې کوم طرف ته لاړه، او زما خیال کې چې شاعر یې غم ځپلی، زما خیال کې چې شاعر یې غم ځپلی، او ای رحمه د شاعر په غم کې جاړه. نو یو درخواست مې د ملګرو تاسو یې واورئ، و یو درخواست مې د ملګرو تاسو یې واورئ، او په دعا کې مې د رب نه د تقوا زندګي غواړه، او وایي پیدا چې شي، پیدا چې شي بیا قبر او محشر ته انتظار دی، پیدا چې شي بیا قبر او محشر ته انتظار دی، وایي ای بس کر هم خیاله د محشر زندګي جاړه. غزل څه داسې دی، وایي چې سبه په ځان سبه په بل ولیکم، وایي سبه په ځان سبه په بل ولیکم، دا ستا په مینه به غزل ولیکم، چې مې شروع کړو بدن مې ټول خوله خوله شو، چې مې شروع وکړه بدن مې ټول خوله خوله شو، هور علمان زه رحم خیال به څه لیکل ولیکم، بس په خیالي دنیا کې ستا تصویر مې مخې ته شو، بس په خیالي دنیا کې ستا تصویر مې مخې ته شو، زه هسې خیال یم په خیالونو به لیکل ولیکم،
بس په خیالي دنیا کې ستا تصویر مې مخې ته شو، زه هسې خیال یم په خیالونو به لیکل ولیکم، او د خیال دنیا کې زه بازار ته وردننه شوم. د خیال دنیا کې زه بازار ته وردننه شوم او بنګړي والی پیزوان به هم وي، خو د چشمانو له کجل ولیکم. وای ځان دې سینګار کړو ټول وجود مې سره لمبه لمبه شو، ځان دې سینګار کړو ټول وجود مې سره لمبه لمبه شو، ولې سیزل کې ځان ته لیو د میډیکل ولیکم. وای دا څنګه جوړه مو یاري او څنګه ورانه شوله، دا څنګه جوړه مو یاري او څنګه ورانه شوله، او نور به لیکل زه د غماز او د رقیب په دې اجل ولیکم. وای دا څنګه جوړه مو یاري او څنګه ورانه شوله، نور به لیکل زه د غماز او د رقیب په دې اجل ولیکم. وای بس که زما شه چې رقیب غماز لمبه لمبه شي، بس که زما شه چې رقیب غماز لمبه لمبه شي، او زه به په سترګو او په شونډو د اشعار منزل منزل ولیکم. وای یو به رشته زمونږ جوړه شي ثواب دی پکې، یو به رشته زمونږ جوړه شي ثواب دی پکې، او په خپله وینه به خپل نوم ستا په درشل ولیکم. و یو به رشته زمونږ جوړه شي ثواب دی پکې، یو به رشته زمونږ جوړه شي ثواب دی پکې، او په خپله وینه به خپل نوم ستا په درشل ولیکم. وای ابۍ د ادا او ټول خاندان به دې بیا خپل کمه زه، ابۍ د ادا او ټول خاندان به دې بیا خپل کمه زه، دا یو خو ستا شو په خاندان به دې غزل ولیکم. او ما رحم خیال چې د اشعار ولیکل څه دې خیال دی، ما رحم خیال چې د اشعار ولیکل څه دې خیال دی، دا خو شروع مخکې منزل کا، دا خو شروع مخکې منزل کا چې د دې نه افضل ولیکم. ډېر زیاته مننه خیال صاحب، د خوندور کلام د زموږ سره شریک کو، نظم هم تاسو واورېدو، د هغه آزاد نظم او غزل هم تاسو د هغه نه واورېدو.